السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید لرم چې راته روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسې نن دا زده کوو چې څنګه موږ په واټساپ کې ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کړو. ټو سټیپ ویریفیکیشن څه ته وایي؟ چې کله هم زموږ د موبایل نمبر واټساپ سره رجسټر کوو نو هغه به موږ نه ټو سټیپ ویریفیکیشن غواړي. ټو سټیپ ویریفیکیشن به موږ ځان سره یاد ساتو. نو په دې طریقې سره دوستانو موږ بیا خپل واټساپ ته انټر کیږو چې کوم نمبر باندې ته ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کړې نو هغې سره به ته خپل نمبر ته واټساپ ته انټر کیږي. نو زه د ویډیو په طرف دوستانو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. نو دوستانو اوله به راشئ خپل واټساپ ته چې کله راغله نو د کونج کې کوم 3 ډاټ کوم نشان چې دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک وکړو نو دوستانو دا ګوره لاندې لیکلي سیټینګز په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز باندې چې کله کلیک وکړو نو دا اول نمبر د اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. اکاونټ باندې چې کله کلیک وکړو نو دا ګوره ټو سټیپ ویریفیکیشن په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک وکړو نو دا ګوره دوستانو فار ایډیډ سیکورټي انیبل ټو سټیپ verification which will require a PIN which register your phone number with WhatsApp again. دا وایي کله هم ته خپل موبایل نمبر واټساپ سره رجسټر کوې نو دلته به تاسو نه یو پین غواړي نو هغه پین به ګوره ټو سټیپ ویریفیکیشن کې چې کوم کوډ ته ورکړې نو هغه به تاسو نه دوباره غواړي چې تا چې اوس ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کو ټو سټیپ ویریفیکیشن کې تا کوم نمبر هم ورکو نو هغه به ته یاد ساتې. نو چې کله هم ته واټساپ بیا خلاصوې نو تا نه به ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ غواړي نو هغه به چې تا سره کوډ نه وي نو بیا موږ ګوره دوستانو ایمیل اډرس سره هم کنیکټ کولی شو چې کله هم موږ نه ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ د یاد نه وځي نو بیا موږ ایمیل اډرس سره دوباره ریکور کولی شو. نو دا ګوره موږ ټو سټیپ ویریفیکیشن آن کوو. دا ګوره لاندې به راشي انیبل لیکلی انیبل باندې به کلیک وکړئ نو دلته به هغه کوډ ورکړي چې کله دا ګوره دلته لیکلي انټر اف 6 digit PIN which you will be asked for when you register your phone number with WhatsApp. دا وایي شپږ انچې کوډ پین انټر کا چې هغه به موږ خامخا تاسو نه پوښتنه کوو بیا دپاره چې کله تاسو خپل موبایل نمبر د واټساپ سره رجسټر کوئ. نو دا ګوره زه خپله دلته ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ ورکوم. فار ایگزامپل زه ورکوم ما دا کوډ ورکړو ګوره اوس کنفرم یور پین هغه کوډ به ورکړې ګوره تا چې اول ورکړی و کنفرم به یې کړې. ګوره دلته ګوره ایډ ان ایمیل اډرس ټو یور اکاونټ خپل جیمیل اکاونټ انټر کړئ which we will be used to reset your pin. نو هغه به موږ بیا ړنګوو ستاسو پین if you forgot که تاسو نه خپل کوډ د ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ په هیر شو it and safeguard your account. نو دا به تاسو سره سیفګارډ په طور تاسو سره ستاسو د موبایل واټساپ ټو سټیپ ویریفیکیشن سره سیفګارډ په طور استعمالیږي. نو ډېر اسانه ده. دلته به ګوره موږ ورکړو خپل ایمیل اډرس. کوم ایمیل اډرس تاسو نه ورکوئ نو سمپلی په سکیپ باندې به کلیک وکړئ. که ایمیل اډرس ورکوئ نو ورکړئ. ایمیل اډرس مو چې کله ورکړو نو ګوره دلته به سیټینګز دا نیکسټ نشان مشین شي او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نو زه غواړم چې زه نه ورکوم ما ته به کوډ یاد وي ضرور ځکه چې دلته وایي که تاسو نه کوډ هیر شو دا ایمیل اډرس سیفګارډ په طور استعمالولی شي. نو زه نه غواړم چې زه دلته ایمیل اډرس ورکړم نو زه اسکیپ کوم. نو دا وایي if you don't add an email address and you forgot your PIN you would not be able to register your phone number with. دا وایي تا خو د ایمیل اډرس ورنکو خو تا نه که کوډ هیر شو نو ته بیا دوباره خپل واټساپ نمبر د واټساپ سره رجسټر کولو قابل نه یې. نو زه ورته وایم چې اوکې صحیح ده. دا اپلاین سیټینګ دا ګوره ویې لیکل ډن شو. دا ټو سټیپ ویریفیکیشن از انیبلډ شو. دا ګوره ډن شو. دا ګوره په ډن باندې به کلیک وکړئ نو دا ګوره ټو سټیپ ویریفیکیشن آن شو. دا ګوره
ټو سټپ ویریفیکیشن آن شو. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو که په فیسبوک پیج باندې ګورم نو زموږ پیج درسره ضرور فالو کړئ.